بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند ریدونکو السلام علیکم. لکلونو ځنډ وروسته د میس عینک پروژې عملي چارې د اسلامي امارت د ځینو چارواکو او همدارنګه د چینایي لوړپوړو چارواکو په حضور کې د دغه کان ته د ورغلي سړک په پرانیستو سره پیل سولی. ملا عبدالغنی برادر د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په دغه ناسته کې ویلي دي چې د عینک کان د افغانستان لپاره یو له مهمو کارونو څخه ده چې باید استخراج شي او د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه په دغه ناسته کې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وویل چې دغه کان په 2008 میلادي کال کې د MCC چینایي شرکت سره په امضا شوی و. نن یې عملا د هغه خنډونه چې د استخراج په لاره کې وو هغه پورته شوي دي او ډیر ژر به دغه کان عملي چارې پیل سي. د میس عینک کان د مرکز څخه په 10 کیلومترۍ کې د لوګر ولایت محمد اغی ولسوالۍ د عینک په سیمه کې رامنځته شوی ده. د معلوماتو پر بنسټ باندې په دغه کان کې حدودا 19 میلیونه متریک ټنه مس تخمین شوي دي. همدارنګه 907 متریک ټنه سپین زر او همدارنګه 600,000 متریک ټنه کوبالت او همدارنګه یو محدوده ساحه کې سره زر هم تثبیت شوي دي. دا چې د افغانستان لپاره د دغه کان ارزښت څه ده، تاثیرات به د افغانستان پر اقتصادي حرکت باندې څه اوسیږي، د چینایانو سره پر دغه کان باندې توافق کول به څومره د افغانستان په ګټه باندې اوسیږي. نن پرې بحث کوو. په بحث کې سره قدرمن مېلمانه هم شتون لري. د اقتصادي او د نړیوال چارو پوه ښاغلی ډاکټر بصیر رنجبر صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. همدارنګه پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج به تر څو شیبو پورې زموږ سره په سټوډیو کې یو ځای سي او همدارنګه د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی محمد طاووس فرزاد به هم تر څو شیبو پورې زموږ سره په سټوډیو کې یو ځای سي. مارج صاحب پخیر راسئ پروګرام ته. د پرونی سړک په پرانیسته کې چې د اسلامي امارت ته د ځینو چارواکو او همدارنګه د چیني چارواکو د میس عینک ته د غځېدلي سړک په پرانیسته مراسمو کې ځینو چارواکو ټینګار کړی. د هغې له جملې د چین سفیر ویلي دي چې د افغانستان او د چین اړیکې د دغه په کان سره به ډېرې پیاوړې سي او پیاوړي دي او صادرات یې اندازه ښودلې چې دومره صادرات هم ترسره شوي دي په تېر کال کې. په ټوله کې لومړی راسو مخکې د میس عینک د کان څخه د چین او د افغانستان اړیکې راوڅېړو. فکر کوئ څه ډول دي؟ مننه. زم لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته، خوږو مېلمنو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، چین یو صنعتي او تولیدي او زبرځواک هېواد او د اقتصادي پلوه یو پرمختللی هېواد ده او په افغانستان سره په ګاونډ کې پروت ده. موږ مشترکه پوله تقریبا 90 کیلومتره له چین سره لرو. معنا دا ده چې دا موږ لپاره ډېر غټ فرصت او ډېر ښه چانس او ډېر ښه امکانات دي افغانستان لپاره. او چین سره موږ په ډیپلوماتیک لحاظه له پخوا نه ښې اړیکې هم لرو. یعنې که د چین سره غیر د 1961 کال نه چې یوه جګړه د شاه بیګ هغه وخت سینګیان د چین د افغانستان خاوره وه، په حمله پرې وسوله او د سر بابا په وخت کې بېرته دا حمله لغوه شوله. بیا وروسته له هغه نه تقریبا چې ورته وګورو د امیر شېر علي خان په وخت کې چې په وروستۍ حالتو کې دا سینګیان موږ نه بېرته لاړل، بیا نو تر اوسه پورې موږ له چین سره کوم مشکل نه ده جوړ کړی، نه پوځي او نه سیاسي. مشکل چې جوړ شوی ده معمولا د دوی د حریفانو لخوا نه جوړ شوی ده. دا قرارداد یا تړون هم چې لاسلیک شه په نړیواله کچه باندې یو ته کانټراکټ اف لا ورته وایي یا قانون د قرارداد ده چې په اول کې آفر کېږي او آفر ورته ورکول کېږي، وړاندیز ورته کېږي. دلته بیا نیګوشیشن ده، پري نیګوشیشن ده او سیستم لري ځان ته. بله هغه نه چې کله قبول شه اکسپټنس بله مرحله یې ده چې قبول شه بیا کانسیډریشن حالت ته ځي. بیا څلورم حالت ورته وایي چې لیګلي باندینګ ورته وایي چې بیا قرارداد په رسمي ډول باندې منظوریږي. په ټوله دنیا کې دا اصول ده. نو کله چې بیا څوک له قرارداده ځي
بل کانسنټریشن بریج کوي یا نقصوي دلته بیا شرایط لري څو شرایط دي ایکسپریس ټرم ورته وایي چې واضح لیکل شوي امپلای ټرم ورته وایي چې شرایط موجود دي دلته ګارنټي وارنټي هم موجود دي نو په دې بنیاد باندې کله چې ځي بیا ډېر زیات تاوان او شرایط ټول بیرته ورکول کېږي په هر صورت باندې لاسوهنه څه شوه دلته په دې تړون کې د غربي نړۍ د امریکا خصوصا دلته وه که اوس راسو مثلا تاریخ ته وګورو خپل افغانستان یو ډېر ښه تمدن هم لري ځکه دلته مختلف تمدنونه راغلي افغانستان ته اوس ګورئ په دا خپله مصیانه کې د موریا کورنۍ یا شوکه پاچا اثار راوځي چې تقریبا 2220 کاله مخکې افغانستان ته راغلی و دا بامیان بت هم جوړ کړی و لاهور کې بت جوړ کړی و دا تپې مهاراجان ډېر آثار دغه وخت پاتې دي همداسې اسکندر مقدوني چې راغله مثلا خانم د جوی کې چې موږ د خپله خانم یو شهزاده وه یا مثلا تایریان دلته راغلي دي اسکندریان دلته عربان راغلي دي ځان تمدن راوړي دي یا مثلا د سلجوقیان راغلی ده تیموریانو تایریان مختلفې ډلې دلته راغلي افغانان ترکانو ډېر حکومتونه کړي دي دلته تمدنونه پرېږدي آثار یې پاتې مځکه ده بل افغانستان ډېر غني کانونه لري دې قانون ته خو پخوا په تاریخ کې چا فکر نه و هر چې ته اوس یو شی طبیعت ته ویله وراته وسپنې خو نه پېژندله معمولا کې پېژندله بیا به پاسه به څېړله او بیا زوموله به یې هغه رسمونه ډېر پاس اول خو د تیږې اثر و تیږې نه هر څه جوړوله د هغه نه مخکې لرګي اثر و بیا کرا نور به یو شی به راووته پیدا وسوه طبیعت راوتلی په لومړي ځل په افغانستان کې دلته د انګریزانو ته یو څه فکر څه خپله د افغانانو فکر ورته نه ورته ډېر وخته پورې دا دروغ دي چې خلک باید دلته پخوا وختو کې چا چې کشف کړي نه و کشف شوي دلته د انګریزانو په لومړي ځل ورته فکر څه مګر انګریزانو چارواکي خبر نه کړله خصوصا دغه عصر زمان د شاه شجاع او د شاه زمان او د دوست محمد خان د اړوندو کې دا کیسې روانې وې دوی خبر نه کړه خو دوی څېړل ځان سره وکړل په لومړي ځل باندې چې کله له معدنونو افغانان خبر شو ډېر وروسته و د امیر حبیب الله خان په وخت د عبدالرحمن خان د زوی په وخت د امان الله خان پلار په وخت جرمنیان راغلي جرمنیانو چې کله دا وضعیت وکاته دوی خپلو دوستان دوی ته ویل چې په افغانستان کې ځینې سته د حبیب الله خان ته دا قصه وکړله د حبیب الله خان چې راته کوک هغه وخت طرزي صاحب هم راغلی و محمود طرزي د سوریې افغانستان کې و نور کسان ډېر کسان راغلي وو یو آصف خان یوسف خان دوی راغلي وو حالات داسې و چې دلته دا قصه چې وسوله خدای بالاخره لږ توجه یې ډېره خاصه ونه کړه دې دولتدارۍ ته ډېره پام نه و داسې نرم مجاز یا په بل اصطلاح خلکو چې مبلغینو او تبلیغاتو ورته ویل ایاز کړی و توجه ده خو کله چې د حکومت لاړه د امان الله خان اړیکه له روسیې سره ډېره جوړه سوه روسانو دلته مداخله وکړله روسانو معدنو ته فکر سر دلته راغله دلته سروې کرا شروع کړله ویې کتنه شوه دا انګریزانو ته د تعامل وړ نه و ځکه د سقاو زوی او دا کیسې راوړل دلته سیاسي ابعاد زه پوهیم اقتصادي خو ګران مېلمه ډېر ښه تشریح کړله په دغه ځای کې چې انګریزان نور متوجه شول چې دا خو روسان دې مسلې ته راغلي دي دا و چې امان الله خان یې پسې واخیستل لرې کړ نو کرا د نادر خان وخت د ظاهرشاه په وخت دلته بیا ریاست سروې جوړ څه مدیریت سروې ریاست سروې و بالاخره داود خان صدر اعظم دې باندې ډېر کار وکړ په دې سروې باندې مختلفو جیو کې او ټول معدن یې کشف کړل چې څومره معدن لرو څنګه وکړو له ظاهرشاه سره ټکر هم پاندې و چې باید دا را استخراج کړو راویې باسو د هېواد آباد کړو هغه ورسره معاملات بل څه نه کوو یوازې په دې کې چې شرایط مساعد نه دي په وړیا په چاره موږ وړي موږ ورته تیار نه یو ماده نه یو موږ به داسې بې وخته دا استخراج کړو ګټه بل څوک به نه کړي دغه هدف بل څه نه و که څه هم هغه هم داسې ډېر فعاله پاچا نه و ځکه 4 کالو کې ډېر کار ونه څه پس وروسته په دې څانګه کې دغه مشوره دوستانو ورکړې وه او داود خان دې ته لیوان زه بیا راګرځم نو بنان دې کې په معدنو د افغانستان کې د شرق و غرب یو شدید رقابت دلته پروت چې مخکې له مخکې زه چارواکو ته ووایم سلامت اوسئ دغه قرارداد د 1900 بخښنه غواړم 2008 کال چې ام سی سی کمپنۍ اخیستی و دغه یې د لغوه کېدل یوازینی علت عمده سیاسي و څنګه چې جناب مېلمه تشریح کړل د اقتصادي
دوی ته ګټه وکړه. دا پلمې چین وکړلې، چینایانو پلمې وکړه که پیدا سي ډېر قوي مشکل سره پیښیږي. دلته مشکلات په تایوان کې رامنځته کړل. سلامات اوسئ. ماري صاحب زه د ستونزو برخې ته بیا راوګرځېدم. سینګیانګ راوستله، یوغوریانو پوزه چې دلته ماته مشکل جوړېږي پکې له دې ځای وویستلې. دا له طالبان چارواکي باید ډېر پام وکړي. زه بیا راګرځم د اوسني وضعیت پلان سیاست یا په اجازه یا په یو تفاهم په یو ډول باندې داسې یو عمل کورابات په خیر سلامت اوسئ. ځان اخیستل نه به مادن سي او برعکس کوم مشکل موږ ته لکه مالا خان ودې پېښ نه سي. ډېره زیاته مننه کوم. مارج صاحب په تیرو حکومتونو کې اوس مثلا بهانه دا ډېره کېږي چې اوس مهال تر ډېره پورې که چېرته مثلا د سالم رقابت لپاره فرصت نه ده مساعد، بهانه یا هغه عامل دا دی چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په رسمیت باندې نه ده پیژندل سوی او نړیوال مشروعیت نه لري. فکر کوي په تیرو حکومتونو کې ولې د یو سالم رقابت لپاره په افغانستان کې زمینه مساعده نسوله چې هر هیواد راسي هغه مثلا که امریکا یا اروپایي هیوادونه یا هم په اسیا کې کوم هیوادونه په افغانستان کې سالم رقابت وکړي؟ متاسفانه له 1809 کال را دې خواته افغانستان بهرنی سیاست یو څه د اثر لاندې لاړ د بهرنیانو. بیا وروسته خصوصا په 1834 شپږدېرشم کالو کې چې له هند برطانوي سره رسمي توګه باندې تړونونه لاسلیک شول، بیا د افغانستان بهرنی سیاست تر ننه پورې د مستقل استقلالیت نه لري. یا واقعیت دا باید موږ باټ یو لاف یو دا شان پرېږدو، پوه سو باید ملت هم پوه کړو، ځان هم پوه کړو، نړۍ په دې باندې پوه کړو چې راویښ سو او دغه نه ځان خلاص کړو دې خمیزه. بیا د 80 کاله جمهوریت په وخت خو مستقیم من اشغال موجود و، مستقیم موجود و. یعنی نورو وختو کې چې ما عرض وکړ زیاتره بهرنی سیاست یا تحت اثر غوندې ده او د تحت الحمایه نه و. د ډېر بله پورې یعنې داسې یو حالت و چې خپله حکومت کاوه خو اثر د بل و. داسې نه و چې پردی راسي په چوکۍ کښېني. دغه یو افتخار موږ لرو. نو موږ نسو کولی چې په بهرني چارو کې آزادانه مستقلانه کار مخې ته بوځو. دا بېکفایتي او ناتواني د زمامدارانو د حکومتونو او د خپله ملت هم. موږ تنها به ټول ملامت نه کړو، خپله ملت هم خاموش ملت هم تر ډېره بریده پورې ملامت. ځکه موږ داسې خوار و زار و وروسته پاتې پاتې شولو. هغه هېوادونه چې څه نه لري چې ډېر یې پیدا کړل. تاسې ورسئ ازبکستان ته چې لري مثلا معدن یې وګورئ یا ترکمنستان وګورئ، هغه بیا هم د یو څه ده. تاجکستان کې چا نشته. ایران سوا له غیر او تیل او نفتو نه نور خو چې نه لري. یا خپله لاړ چې پاکستان 55 آب چورتله 15 سینه کې یو سینه پاتې که 2 پاتې او افغانستان وروانه. دا هم که پیروی څه ختم. مګر هم دوی ډېر ترقي وکړه، سیاست یې وکړه، لوبې وکړې، تعامل یې وکړه، هر څه وکړه. موږ پردیو ته ډېر ښه غلامي کوو، ډېر ښه کار ورته کوو، ډېرې ښې زمینې ورته مساعد او ډېر شرایط او ښه ورته میدان د جګړې او د رقابت جوړوو او ښه صفا قرباني په بل وبرکوو. مارج صاحب په تیرو حکومتونو کې فکر کوئ کوم حکومت دا وړتیا او توان درلودله چې وکولی شول په سالم رقابت زمینه د دې مساعده کړي چې هېوادونه راسي سالم رقابت وکړي؟ ممته همکاري ترېنه سوې ده. متاسفانه داسې حکومتونه جوړ سوي دي چې مثلا دغه وړاندیزه کړې ده، ملت بیا دې ته آماده نه و. نور لاسپوڅو په دې کې مداخلې کړي دي. نور لاسپوڅو پرې و. دا 20 کاله مثلا د جمهوریت په وخت کې یوه خاصه ډله راغله بن ډیزاین سوې، همدلته یې واک لاس کې ورکړ، پروتوکول یې ورسره کړي وه چې دغه واک ته لري، له دې نه پورته او بل څه نه کوي چې بیا د ځوان په خطر کې ده. همدغه غلامي او دغه شی به کې نور ډېر امکانات یې ورکول، رشوت اخیسته و، قتل یې کاوه، قاچاق یې کاوه، وهل یې کول، څاپېړې یې ورولې، هر څه کول چې هغه نه ورته کول، ورته زندان نه محکمه وه. ځکه بادار یې ورته تضمین کړی و چې له چوکۍ به دې هم لرې که د خاین په نوم باندې د مجرم په نوم باندې بلې چوکۍ ته به لاړل. دا لوبه روانه وه. متاسفانه اوس ځینې حالت که څنګه چې ګران مېلمه توصیه وکړه، ډېره ښه توصیه وه. مشروعیت یو
حاکمیت چې ورته وایي خو ما تشریح کړی ډېر لکه پخوا چې چېرته به سکه د پاچا چلېدله ویل دغه جو کې دا حاکمیت ده په شریعت کې بیا بیعت و چېرته چې خطبه د ده په نوم ویل کېدله زعیم یا خلیفه د ده به بیعت و خلکو بیعت پرې کاوه ماره اوس حاکمیت دوه ډوله ده یو کورنی بهرنی کورنی چې د تا حکم چلیږي هغه ځای کې چې حکم دی نه چلیږي ولی ول کې د حاکمیت نه ووت مننه بهرنی مشروعیت یا بهرنی حاکمیت چې کوم هېوادونه تا په رسمیت پېژني تا ما د اعتبار کې تیم منلی رسمیت پېژندل په حقوقي و ډیپلوماتیک لحاظ باندې منل دي مننه چې دا حکومت ما ومانه دا حکومت ته بس تر اوسه خبر شوه سلامت اوسئ اوس په دې ځای کې حقوقي بحث کې بخښنه غواړم لنډ که چېرې ته یو نامشروع بې اعتبار حکومت او هغه هم بیا دلته موقته کابینه چې هلته قانون د استخدام و کار د مامورینو کې دا یو مامور د ازلو نصب صلاحیت نه لري دا لا څنګه چې لویې پروژې او قراردادونه په نړیواله نړۍ هم چې نه کې هغه پېښ چې حقوقي اعتبار نه لري زه بیا راګرځم بنان یوازینی کس چین ده چې استفاده د پخواني مشروعیت اخلي د 2008 کال را دې خواته 2014 کال را دې خواته زه بیا راګرځم مارید صاحب کور آباد سلامت اجازه غواړي له دې الوډونو نه یو استفاده وکړي ځکه غواړي تخریج ایجاد کړي غربي نړۍ ته دغه لپاره موږ ته ډېر احتیاط پکار ده ډېره زیاته مننه اوسني نظام سره تړون لاسلیک کول د ده په ګټه نه ده ځکه هغه یو حقوقي اعتبار نه لري سلامت اوسئ مارید صاحب اجازه راکړئ زه بیا راوګرځېږم مارید صاحب چین ډاکټر صاحب هم دلته اشاره درلودله چې اوس یو اقتصادي قدرت جوړیږي همدارنګه تر څنګ نور هېوادونه هم شته له چینیانو څنګه استفاده وکړو ګوره چین یو اقتصادي قدرت ده یو اقتصادي سیاست لري معمولا یو احتیاط پکار ده چین چې کوم هېواد کې پانګونه کوي دومره پانګونه کوي چې هغه هېواد خپل قرضدارۍ قضا باندې تړي یا مشکلات جوړوي خو یوه خبره ده چې بیا زه په خپله خبره تاکید کوم چې صحیح ده چې چین په تنهایي باندې نسي کولی ځکه غربي نړۍ مزاحمت جوړوي غربي نړۍ هم په دې باندې پوهېږي چې بدون د چین روسیې نه په افغانستان کې څه نشي کولی نو بنا دوی په خپل منځ کې اول جوړجاړی سره کوي دا 2008 کال کې چې چین ته اجازه ورکړه په بدل کې شرایطو ته ایښي وو غربي نړۍ شرایطو ته مختلف ایښي وو په نورو سیمو کې د امنیتي او د باګرامو د بعض مسایل وو دوی سره تفاهم کوي نو بنا د موږ خپله د ما ذاتي مشوره اوسني چارواکو ته دا ده چې لویو هغه چې افغانستان لوی سرمایې لري نه تنها په معدنو کې په زراعت کې هم لري د دغه لویو مسایلو ته به لوی تدبیر پکار ده یو زمان پکار ده ډېر په دې کې باید عجله ونه کړي دا واړه معدنونه دي او دا مسایل دي دا کېدلی شي دا به راوباسي دا لوی ترغه چې افغانستان نړۍ په رسمیت دی پېژندلی دلته یو ځواکمنه دایمي باصلاحیته کابینه نه وي جوړه سوي اساسي قانون موجود نه وي اوس ګورئ که تنها شرعي قانون یې خو چین مسلمان نه ده نو بیا په کوم قانون ته ورسره مخې ته ځې او یا حقوق بندوال خصوصي دوه هېوادو منځ کې په کوم تړون مخې ته ځې یا حقوق بندوال عمومي نړیوال اصول څنګه ورسره مراعات کوي دا په خپل ذات کې هغه دغه تکویني اسناد چې اوس لاسلیک کېږي یا جوړېږي دا حقوقي مشروعیت په راتلونکو حکومتونو ته نه لري ځکه دلته حکومت په رسمیت نه ده پېژند شوی د هغه له وجې نه تر هغه چې دغه اصلاحات رانهسي دغه مشکلات حل نه سي لویې پروژې د افغانستان د ملت حق ده میراث ده او دې ته لویې هیلې دي دا د خپل ځای اوس فلحال پرېږدي لکه مخکې ته پاتې وي مارید صاحب بیا یو لنډه اشاره کې بلې موضوع ته هم بله یو لنډه اشاره کې بلې موضوع ته هم تاسو ولرئ هغه مثلا د حساسیتونو په تړاو باندې ده حساسیتونه څنګه آرامه کړو مثلا که چینایان راځي دلته پانګونه کوي روسي پانګوال هم یو غربي فشار استفاده کوي یا غربي هېوادونه هم راځي دغه حساسیتو مخه باید څنګه ونیول سي د مخه نیول مدیریت پکار زه همدا مدیریت دپاره وړتیا تر اوسه پورې اسلامي امارت زه نیوکه مشروع کوم داسې نه چې مثلا تخریب یې کومه تر اوسه پورې په 3 کالو کې د 19 کال چې نړۍ دا په رسمیت پېژني یعنې شرایط زمینه مساعده کړي یو مشکل لري یا په دوحه کې کوم لاسلیک شوی ده ضماین دي کوم شی دي یا کوم بل مشکل ده دغه ملت ملامتیا په دې برخه کې د اسلامي امارت یا د نړۍ هم ملامت راځي مثلا که چیرته دوی منافقت کوي او نه یې پېژني
په داخل د افغانستان نه نړۍ ګاونډیان چې کوم څوک ملامتوي دا ضعف دی حکومت یا دغه سیاستمدار ده نړۍ مرافقه ده نړۍ مثلا چل کوي نړۍ دښمني کوي د هر ګاونډ د هر یو چې په جنګ او جګړو د موږ په تباهي کې ګټې هغه کار کوي دا یې کړی ده که ایران ده که پاکستان ده که نوره که روسیه ده که چین ده که امریکا ده دغه سبا د څه ګټې د افغانستان ته اور هم اچي هېواد د موږ باید پردیو ته ونه وایو چې ته لاس ورکوې هغه چې لاس ونه کوي خو موږ ضعیف یو مننه کوم کار ضعیف وایي چې دست خارجیان ودرېده بې انتهایي دی بې کفایته ځکه ته چېرته وې چې خارجی راغی په تا لاس ووهه ډېره زیاته مننه کوم وخت مو پای ته موږ خپله تدبیر ولرو ګورې دغه شمال پروژې دي چې برغان د جوی کې ډېر قوي نفت دي ولې لاس نه وړل کېږي ولې چیسته روسیې ته دا منتظر دي یا مثلا په الجګا په نورو جوی کې دا کته مثلا مرزاکا او دې جوی کې دا دلته خوست او هلمند کې کرومات او دا مسایل دي ولې به دغه حتمن د غرب یا سلاندي روسا ته نه ورځي کوربت مرد وقت پای ته رسیدلی ده مننه کوم دا بیا بل وایي تشریح کو دلته اوزې تقسیم کړي لکه باندې څلور خط اچولي وو چې یو د مارګلې په غرو وو بل په دغه توران کې وو بل کاپیسا او باغلان سیمه کې ډېره زیاته مننه وخت مو پای ته رسیدلی بخښنه ډېره زیاته غواړم مننه کوم ماریچ صاحب وخت پای ته رسیدلی ده خانه دیپلمات ښاغلی ماریچ صاحب اقتصادي چارواکو ښاغلی فرزاد صاحب همدارنګه سیاسي او اقتصادي چارواکو ښاغلی رنجبر سرنړی مننه چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستله له تاسو عزتمند لیدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ وخت مو بخیر